داسې ټول بټنان بټنان کولا او بریخي خو سمې کا والا یو ته یو غونډه کنه دا کم نه یاره لکه وای لکه وکړه دا خبرې نه دا مونږ چې پکې لګېږو دا شو ستاسو دومره غمه چې زن نمره ما ستاسو دومره غمه چې لګاونه بیا مړ شه چې د تشهیر سړی وي نو باندې دا سره پروګرام ورشه بل چې ستا د دومره غمه چې زه نه مرم نو خدای خبر چې زه به لا په څه مرم او دا د خپل احساس د برکت په زور ځکه خو قدم په قدم زه مرم او هلک مې دا جل تندې وچ کړی دی زر راکه د سواد د سینو بمرم ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرم ماله په مرۍ باندې زور مه کوه زه خو یاره ستا په تش کاته مرم او دغه مې د ژوند د اختتام نښه او سپین مې شو په بریتو کې ویښ دمرما او یو تر دومره راته پته ده زه به ستا د غم په خوب ودمرما تمثیل او تر دغه ته دغه خار دی باجوړ دی او دغه ملګری دی نو شعرونه ورته ووایه مننه نیاز خان څو لفظونه به انتها به ولوم ډېر خواږه راباندې لګېدلي چې هغه زما غوندې وزګار هم نو هغه زما غوندې وزګار هم نو څه ضرورت یې د اظهار هم نو د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت انتظار هم نو مننه چې د ملاقات په خوږو نه پوهېدو موږ سره وخت انتظار هم نو چاته کتار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم واه ډېر خیاره دا یو وایه مننه چې چاته کتار کې زلیخه ولاړه بعضې یوسف له خریدار هم نو او دا د باجوړ د خاورې ته په پښتنه مینه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نو مننه چې ستاسو په مړو زیارتونه جوړ شو زموږ شهید له به مزار هم نو چې ستا د غېږې جنتونه غواړي نو انیس خو دومره پرهیزګار هم نو هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي ډېر خیار دا بیا ووایه مننه چې کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او یا خو پاک اقرار او یا انکار او که زه د یوې لارې یم یوه راځي او تاسو د پوست تخت د پاسه ژوند وکئ موږ له په ازغو هم ګزاره راځي او څنګه ستا د غم نه تېښته وکړمه نه راله څه چل نه بهانه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چوي چې هغه راځي ډېر ښه دی نه د پړې نه د وړې نه د پړې نه د وړې ډېر بې حسه بې معنې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې ډېر ښه دی دا بیا ووایه مننه چې صرف ناز ادا د کار دی نور په خدای که د پیسې په مثال د خوارندوی نه د هاغې او نه د دې ډېر ښه دی مننه چې په مثال د خوارندوی نه د هاغې نه د دې او نیت صورت ته چې د ګورم بس خو هر وخت سرې نیزي ډېر ښه دی مننه چې نیت صورت ته چې د ګورم بس خو هر وخت سرې نیزي او حق حیران یم د خپل زړه ته چې په څه درته نږدې او چې د ژوند په هره لاره لکه سوری راپسې او زه او تر در باندې پوه شوم چې روان د بل په خولې او دغه څو لفظونه زما خپل دي پښتنو ته په پښتنه مینه ډالۍ چې ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی ستا د غزل په ځمکه خور هغه بهار څنګه دی چې موږ یې وینو که نه مړه چې ستا یار څنګه دی او د محبت د برکته خو دنیا جوړه ده د محبت د برکته خو دنیا جوړه ده په دې ګناه باندې فرهاد بیا ګناهګار څنګه دی او چې خپل ریحي ریحي ګریوان ور باندې وګنډمه چې خپل ریحي ریحي ګریوان ور باندې وګنډمه د اوږدو زلفو نه یو راکړه چې دا تار څنګه دی او نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي نن یو خانګوټي یو غریب ته په مجموزه کې وي چې زما سپو ته غوښه ږدي نو دغه کار څنګه دی او زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې زما په وینو یې لاسونه سره کول ویلې د بل ډولۍ ته ورختوله دا سینګار څنګه دی او تره ورشه لږ د حال احوال خبرې واخله او تره ورشه لږ د حال احوال خبرې واخله چې ستا د عشق په تبه پروت هغه بیمار څنګه دی مو د نمبر وایه غزلي وایه ستړي کول مه کوه نیازه کې او کنه ولې ته ما ته ښکاري غزل ووایي نو یو څه ماړه بس دی که نه یعنې یوازې په څه پړ وایه راشه هلکه درمانه کښېنه درمانه راشه ده ډرامې مه کوئ یوازې درمانه او کنه یوازې په ما ټول ثواب مه ګټئ نه د ګډ غوښه داسې خوړی لکه ډاکټر چې ورته لیکلي شعر نه وایي هسې چې څه شو نه او کنه مړه ځکه دلته به مشاعره جوړه شي ماشو راشه غوږ کې